په سمنګان ولایت کې د خلکو شکایتونو اورېدو ته 15 کسیز پلاوی وټاکل شو. د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اورېدو وزارت ته یو صلاحیت لرونکي پلاوي له لوري په سمنګان ولایت کې د خلکو شکایتونو ته د رسیدو په موخه دغه چاره ترسره شوې ده. یک کمیته جور شده، امروز این کمیته تکمیل شد انشاءالله. این کمیته از 5 اداره که اونا اداره های اول حساب میشن در سطح ولایت، نمبر اول از اونها تشکیل شده که همراه از این هیئت های محترمی که از وزارت آمدن همکار باشند در حل قضایا. انشالله به شکایتتان 100% رسیدگی میشه بدون کدام حراس. خدا نخواسته تهدید را مثلا خوف را در قلبتان پیدا نکنین، ولی این روز اگر ما به بالای کسی شکایت کنیم سبا امی هیئت‌های محترم میرن و ما را تهدید میکنه یا ما را اخطار میده. نه برادر، هیچ کسی شما را حق نداره تهدید بده یا شما را اخطار بده، به خاطر که اگر بعد از این خدا نخواسته کسی اگر شما را تهدید و اخطار بده نو باز ما مسئول هستیم. دا یادونه وړ ده چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه او د هغوی شکایتونه اورېدل د ډیری ناخوالو او بې عدالتیو مخنیوی کولی شي. هیوادوال د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ته د ډول رغنده فعالیتونو نه خوښي څرګندوي او غوښتنه کوي چې د ټولنیز عدالت په پلي کولو کې د نور هم اساسي پروګرامونه پلي شي.